زما نوم دی جنرال ډون قاري صاحب شهزاده سیف الملوک او زه د شاهي خاندان افغانستان یم، د امام صاحب اولاد یم، د غازي امان الله خان، د احمد شاه ابدالي او د سردار محمد داود خان شهید اولاد یم. کله له کرکټ سره مینه پیدا شوه؟ کرکټ ما 1980 نه شروع کړی، لومړنی د افغانستان کلاړي یم او لومړنی سوپر سټار او اولمپیک چمپیون یم او هم د کرکټ د ننګرهار همیشه بار د اکاډمیانو چیرمین یم. په کرکټ کې بیټسمین یې، بالر یې، آلراونډر یم. آلراونډر یې. څویم مقام لري آلراونډرۍ کې؟ په دنیا کې اول نمبر لري. ډېره ښه ده. دلته لوبې ته راغلي یاستئ، همیشه راځئ. د کومې لوبډلې مینوال یاستئ؟ ماشاءالله ټولو نه مخکې د بوس ډیفینډر او ورپسې سپین غر پړانګان، ورپسې ډریګن. نو د بوس په بدې په دې نه یې خوښ شوی چې هغه د ټولو نه مخکې دی او ډېرې لوبې یې ګټلې دي؟ محترم ډېره مننه، ډېر ښایسته سوال دی کړی. بوس ډیفینډر ډېر بهترین ټیم دی. دویم زمونږ پکې خپلوان دي لکه سمیع الله شینواری او نور کسان دي، او دریم د امارت اسلامیه د مجاهدینو لخوا نه سپانسرډ کیږي. لوبغاړو سره کله میلاو شوی که نه؟ و دا ټول لوبغاړي ما روزلي دي او 22 کاله مخکې ای سی بي افغانستان هم ما جوړ کړی. انشاءالله زه غواړم چې افغانستان کې زما سپورټ وکړي، یا د ای سی بي چیرمین شم یا د حج اوقاف وزیر شم. لوبغاړی د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ ټولو نه خوښې لوبغاړي مې چې دي سمیع الله شینواری، شاپور زدران، راشد خان او همچنان ټول لوبغاړي خوښوم. دوی دې ولې انتخاب کړي دي؟ لوبغاړي خو ډېر دي. ماشاءالله ټولو لوبغاړو ته دعاګانې کوم، ټولو ته ټریننګ هم ورکوم چې افغانستان کې نمبر 1 پوزیشن ولري. او اوسنۍ کلاړیانو کې افغانستان ټیم کې نجات خان مې خوښ شو چې ډیبو میچ کې اوله وکټ اول بال باندې واو. ته وایې کومنټري هم شي کولی په انګلیسي اردو، کولی شي چې د مینوال ته یو څو ثانیې کومنټري وکړي؟ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. I'm Mr. Jana Prince Kingdom #1 and you watching yesterday Itisalat Defanews Ishpagiza cricket tournament. You most welcome Ismail Diaz multimedia social media. You most welcome ACB combination. You most welcome total crowd. You most welcome Ismail Diaz superstar player. نو څه پیغام لري د مینوالو ته، لوبغاړو ته مهرباني؟ لوبغاړو او مینوالو نه مې درخواست دی چې پکتیا کې زلزله وشوله، 100 میلیونه ډالر مونږ د ننګرهار نه کومک ولېږلو. اوس په ننګرهار کې سیلاب راغلی، برای مهرباني باید چې ټول افغانستان زمونږ ننګرهاریان